مومن صاحب ډېر شوق شعرونه ویلي وي شر سړی که په کلونو مونځ نه کوي خیر دی او که ملا غریب یو سار مونځ له رانغی یو ماسپښین نو هر سړی وي دي ملا ځان له کار کتلی دی که چېرته نو ما وایي که مونږ هر څه وایو خیر دی خو تاسو ګوره داسې شوق شعرونه مه وایاست نه چې د دغه رومانټیک شعرونه دې دپاره چې هغه مار خوړلی د پړي نه هېرېږي خپله زموږ په علاقه باندې ډرون شوی دی ډرون مار او منیره ته که یې منې او که نه یې منې خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي او دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبای ښې وي ډېره ډېره مننه او بیا د تهبایۍ د خوږو درنو پښتنو ته په دې دومره ښکلي پروګرام او په دومره ښکلي ادب او احترام کې په ناسته باندې ډېر 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 داد ورکوم او خدای دې وکړي چې دغسې پروګرامونه بیا بیا په تهبایۍ کې دوی جوړ کړي او موږ راشو نو بس د خبرو نه به راتېر شم دغه څو شعرونه به منیر خانه په دې نوو حالاتو باندې ووایم چې راته په سر دې ټول غمونه د دنیا ایښې وې اجل صاحب راته په سر دې ټول غمونه د دنیا ایښې وې بس خو چې لاس ته د لاسې مې چاپشای ایښې وې او یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې مننه چې یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې او بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا کوي مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې او مننه چې بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا کوي مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې او دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبای ښې وي مننه چې دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبای ښې وي او دغه څو شعرونه نور هم نه وي چې څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي داسې یاران ښه د رنګونه بدلوي او منیره ته که یې منې او که نه یې منې خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي مننه چې ته که یې منې او که نه یې منې خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي هغه مین ته زه مین نه وایم د زړه په پرېم کې چې عکسونه بدلوي هغه مار خوړلی د پړي نه هېرېږي خپله زموږ په علاقه باندې ډرون شوی دی ډرون مار ته که هغه مین ته زه مین نه وایم د زړه په پرېم کې چې عکسونه بدلوي او دا مې پرون د یو ملا اورېدل چې دعاګانې تقدیرونه بدلوي او دغه د یو سرکاري ملګری راغی هغه وایي چې یاره زمونږ په دې دغه باندې څه ووایه نو دغه به ووایم چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې خو مې ووژني او بیا مې خو دواله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او نن خو د حق وینا او طرف خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي علامه صاحب که په حواله کې ولګولم بیا مې ذمه واري چې خبرې
ما سره بله پیره مې رومینټک شنو مې ما ته د رومینټک مخکې معنا وکړه چې رومینټک څه ته وایي مونږ علامه صاحب ته پکې رومینټک شعرونه ووایي چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وي غزل مومن صاحب ډېر شوق شعرونه ویلي شر سړی که په کلونو مونځ نه کوي خیر دی او که مولا غریب یو سار مونځ له رانغی یو ماسپښین نو هر سړی وي د مولا ځان له کار کتلی دی کله چېرته نو ما وایي که مونږ هر څه وایو خیر دی خو تاسو ګوره داسې شوق شعرونه مه وایاست نه چې د دغه رومینټک شعرونه د دې دپاره چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وي افسوس افسوس دی چې مې تا ته یار ویلی نه وي او اوس چې دې نه وینمه بې اوره سوځېږمه زه او دې نه به دا ښه وه چې ما درته کتلی نه وي او ستا دې نازونو اداګانو ته چې وګورمه زه دې تک تور وی خو جانانه چې ته ښکلی نه وي او خیر کاغیار رانه هر قسم ارمان تاله کړو خفه په دې شم چې یارانو خو لوټلی نه وي او کله ناکله په خپل ژوند کې دومره تنګ شمه چې ویمه چې دې دنیا ته زاړو راغلی نه وي او زما په وړاندې چې زما د کتاب پاڼې سیزې ستا په نامه چې مې یو ترس لیکلی نه وي او دغه څو شعرونه نور هم رومینټک چې پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړمه او شپې له درله راغلمه چې ختمې دې ګیلې کړمه علامه صاحب دغه دې جوړوله نو چې پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړم او شپې له درله راغلمه چې ختمې دې ګیلې کړم او دا به ګورې نه وایي چې خوب راله راغلی دی ویښ په یو اشنا چې وږې سترګې دې مړې کړمه او نن مې زړه لراله ما وې زړه پې راشه وسېزه او څه به درته یاره روزانه نوې بانې کړمه او ډېر جوړې زما د انتظار ساړو نیولی وي او جوخ را سره کښېنه چې د تن خولې خولې کړم او ښه ښکلې او غزل په دې شیرینه شپه بیا ولیکه او راشه او تر جانه چې سم زړه ته دې نږدې کړمه یو جهان مننه